الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات دا مبارك نشيس شروكو او دا الله په توفیق سره دا هغه سوالات او جوابات به ورکوو چې کوم موږ ته رسېدلي او د وخت د کمي د لاسه زموږ نه ډېر سوالونه پاتې شي، خو هغه مجبوري موږ به کوشش کوو چې څومره په دې وخت کې جوابات ورکولی شو ورکو. غیر ما دی ورو سوال کړی دغه ده چې زمان یاد او د هغې عمر څه تقریبا 6 کاله دی، لکه 100 کاله یا د هغې نه بره دی. نو هغه د دې لمونځونو په منځ کې فرق نشي کولی، کله ودرېږي 2 رکاته کوي د مازدیګر لمونځ، او کله د ماښام هغه 4 رکاته کوي، او د سهار کله 4 کوي. نو دې سره به څه کوو؟ الجواب یوی د عقل بالکل ختمېده او یوی په انسان باندې نسیان راتله، هېرېده. دې دواړو کې فرق دی. که یو سړی داسې عمر ته ورسي چې عقل ګډوډ شي، نو په ده باندې بیا مونځ هم نشته. لکه بعض سپینګیري او بوډۍ داسې چې هغوی خبرې هم ګډوډې کوي. دا خو لا پرېږدي چې دا ورته یاد وي چې لمانځه څو رکعته ده، خبرې هم ګډوډې کوي، نور څه به وایي. نو حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی، رفع القلم عن 3 درې کسانو قلم اوچت کړی شوی دی، چې ودی او ماشوم او لیونی، حتی یعقل تر دې چې عقل یې واپس راشي. امام ابو داود چې کوم روایت راوړی دی په هغې کې ورسره دام دی والخرف او خرف په عربۍ کې وایي فساد العقل، عقل ختمېده د عمر د ډېروالي د لاسه. نو کله چې دغه درجې ته انسان ورسي، الله سبحانه تعالی دې موږ د عمر هغه درجې ته نه رسوي، ځکه چې داسې عمر ته رسېده چې انسان ذلیله شي او ګډوډ شي. رسول صلی الله علیه وسلم به پناه غوښته په الله پورې د داسې عمر نه. دوی باندې خو مونځ نشته، که دې هم نه کي څه خبره نه ده، الله دې تپوس نه کوي. اوس راځو دغه ورور چې سوال کړی دی چې زما د دې مور نه یېرېږي، نو یېرېده څه خبره نه ده. نو یې څه به ورسره کوو؟ کې به دا چې یو کس دې ورته وایي چې دا اوس مور دا د مازدیګر لمونځ دی، دې 2 رکعته وکړو، ته ورته ووایي چې اوس تا ته 2 نور پاتې شو، دا به 3 وکړي 4 وکړي، او په دې کې به ورسره مرسته کوې، او چې لمونځ یې ختم کړو بیا دویم پیر کولو ته ضرورت نشته. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې په پاکستان کې وایي په دې بازارونو کې دوکې دړکې ډېرې زیاتې دي، دکاندار هم دوکه کوي او وایي چې اخلي هغه هم دوکې کوي. نو د طرفینو نه مسله ورانه ده، او دا خبره صحیح ده چې دوکه موږ اکثر سر ټکوو چې مشکل به چا کې دی؟ په دکاندار کې دی. خو دا سړی ده چې سر ټکوي که نه د دوکان کولو که دی د هغه نه تکړه دی په دوکو کې، خو دوکه یې نشته. نور که د دوکان کولو که دی د هغه نه مخکې ځي په دوکو دړکو کې. نو دا مرض عام دی. نو دی وایي چې د هغې د لاسه بیا زه چې سامان علم ډېر تحقیق یې کوم، دا ورور وایي. نو زما بیا یو جدا طریقه ده د هغې تپوس کوم. هغه طریقه دا ده چې کله زه څه شی علم د بجلۍ سامان، او د بجلۍ سامان په دې کې سړی احتیاط ډېر کوي، بلکې دا به دیسي او که اصلي وي، او اکثر دا دوکه سړی د بجلۍ په دې سامان کې خوري. نو زه هغه ته دا ووایم چې زما لکه مثال کې پنکې پکار دي، یا لیټونه پکار، یا دا شي یا دغه شي. نو کور له یې هم وړمه او د کلي جومات له یې وړمه، دوکه به راسره نه کوي. نو هغه بیا ماله سامان اصلي راکوي. نو زما دا خبره دروغ ده او که نه؟ الجواب د دروغ څه ښکرې خو نه وي، که ښکرې یې ته چې دی وایي چې جومات له وړم، جومات له وړي نه یې وړي، نو دا دروغ دي. ته بله څه طریقه راوباسه، نه وي چې دغه دوکه باز پکې معلومې. خو دې طریقې کې څه دي؟
دې کې دروغ دي چې جومات لم وړمه او کور له هم سامان وړمه نو دا کور خو صحیح ده خو دا دروغ وي چې جومات له سامان وړمه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا خبره نقل وی دروغ نه چلیږي نه په ګپ شپ کې نه په رښتیا خبرو کې دروغ هر وخت حرام دي والله اعلم دا غنه باندې ورو سوال کړی دی چې په حقیقت کې یو سړی د ګډ په ځای د چیلی په ځای غوا حلاله کړي یا میخ حلاله کړي یا اوښ حلاله کړي نو دا جایز دی او که نه بیا د دغه ورور دویم سوال دا دی چې ولې رسول الله وسلم د هلک دپاره دوه ګډان ښوولي دي او د جنۍ دپاره یو په دې کې حکمت څه دی الجواب سنت خو طریقه دا ده کوم چې حدیث کې راغلي چې د هلک دپاره دوه ګډان دي جنۍ دپاره یو څاروی دی امام ابو داود رحمه الله دغه حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم چې من ولد له ولد د چا چې ماشوم پیدا شي الله ولا یو نعمت ورکړي نو فعن الغلام شاتان وعن الجاریة شات هلکې طرف ته دوه ګډان لري جنۍ طرف ته یو لري دا ثابت دی حدیث کې بیا د علماو اختلاف دی چې یو سړی د دې ګډ په ځای باندې غوا حلالوي میخه اوښ حلالوي د دې به څه حکم وي نو جمهور العلماء دا وایي چې دا جایز دي بعض علماء وایي دا نه دي جایز ځکه چې حدیث کې دا نه راغلي نو موږ دا وایو چې انشاءالله دې مسلې کې به دومره سختي نه جایز به وي ځکه چې هغه د دې نه اوچت دی او غوره شو په غوښه کې په وزن کې خو سره بیا هم دا وایو چې غوره څه دي غوره دا دي چې مدقه باندې عمل وکړي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دا ګډان ډېر که هېڅ خبره نه ده خو دا غوره دي که څوک پرې عمل وکړي او که نه د هغې په ځای میخه یا غوا یا اوښه حلاله کړه نو دا کار څه دی جایز دی بیا د دویم سوال له چې حکمت څه دی چې هلک دپاره دوه ګډان او د جنۍ دپاره یو جواب د دې مسلې اولنۍ خبره خو ساتي چې مسلمان کار دا دی چې د الله او د الله د پیغمبر خبرې ته به غاړه ږدي بس سمعنا واطعنا او الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته امر کړی چې خپل زوی څه که حلال که تپوس یې کړی ته بلکل یې تپوس نه کړی چې الله ولې اخر صرف زما زوی او دا زوی چې زه سپین ږیری شوی یم او هغه ځوان شو اوس یې حلال کړم نه تپوس یې هم نه دی کړی روانې کړو چاړه یې راواغست او لاړ دا د مسلمان طریقه ده چونکې چوناچې څنګه ولې دا قیسې به نه کوي خو که یو سړی حکمت لټوي د ډېرې فایدې دپاره عمل به کوي او کوي خو نه علم زیاتومه نو به هېڅ خبره نه کوي یو سړی د حکمت تپوس وکړي که ښکاره شو ښکاره شو که ښکاره نه شو نو هم څه خبره نه ده علم یې الله ته دی چې ډېر حکمتونه دي چې هغه د انسانانو ته نه دي معلوم او ډېر دي چې هغه د علماو بیان کړي دي بعض علما په دې کې د حکمت ذکر کوي لکه امام ابن القیم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی دا د شریعت قاعده ده دا د شریعت قاعده ده او قانون دی چې هلک یې غوره کړی دی د څه نه د جنۍ نه نو دې ځکه هم هغه قاعده او قانون استعمال شوی دی چې هلک غوره دی د څه نه د جنۍ نه نو وګوره جنۍ له چې میراث ورکوې نو هلک له به د هغې امره څومره به ورکوې بیا هلک له 2 امره به ورکوې هلته هم 2 امره شو جنۍ یو حصه شوه د هلک هغه 2 حصې د جنۍ یوه شو یا د هلک د حصې نیمه هغه د جنۍ شوه ښه بیا داسې راشه دغه له وګوره د دیت په مسله کې هم دقه شان ده د ګوایي مسله هم دقه شان ده چې سړی ګوایي ورکوي یو دی چې دې سړي په ځای ښځې راولي څو به وي 2 به وي دغه شان د عقیقې مسله ده نو دلته هم هغه قانون استعمال شوی دی هغه د الله طریقه ده چې هلک غوره دی د څه نه د جنۍ نه خو د جنۍ خپل حقوق دي دا مطلب دی چې جنۍ حقوق نه یو شریعت چې څومره حقوق جنۍ له ورکړي دومره هېچا نه دي ورکړي د انګریزان چې چغې وایي که نه جنکو حقوق او د حقوق انساني او پلانې او علانې او د انجیوز څومره چې کمیټیانې او کمپنیانې دوی دغه نه غواړي جنۍ ته حق ملو شي دوی وایي چې جنۍ د لارې ته راوځي روډ ته راوځي میدان ته راوځي نو چې بیا ورسره مونږ څه کوو چې هغه وکړو دغه حق غواړي نور چېرته تاسو چېرته لیدلي دي داسې چې یو دغه جوړ کړی چې دې ځای کې به هغه زنانو ته هره میاشت پیسې میلاوي کومې چې بوډۍ ګانې دي په کور کې بیمارې پرتې دي چېرته مې اورېدلي داسې
چې دا کور کې بوډایګانې پرتې بیماران دي نه نه سوچ یې دغه جنکو سره کومې چې پیغلې شوي دي دوی بهر ته ولې نه راوځي دوی مزدوري ولې نه کوي دوی ته د ازادۍ حق ازادۍ حق ته څه ته ازاده خو هغه ده خو دوی د ازادۍ حق دغې ته وایي چې زموږ لاس له راشي نه چې بیا ورسره موږ هر څه کوو هغه به کوو شریعت زنانه له حقوق ورکړي دي او سړي له حق په دې باندې الحمدلله ما ورځ تفصیلي خبره هم کړې وه چې موږ له هم پکار ده چې داسې ووایو چې سړی غوره دی د څه نه د زنانو نن سبا د بس خلک داسې متاثره شوي دي د دې ټیویانو د ډیشونو نه نو د هغوی په خوله هم دا خبره ده وی ښځه او سړی یو شان دي او بعض وایي اسلام دین د مساوات دی اسلام دین د مساوات مطلب اسلام ټول یو شان کړي دي نه دا خو ظلم دی اسلام دین د عدل دی د مساوات نه دی د ښځې لږې پیسو ته ضرورت دی سړو ډېرو ته ضرورت دی دې دواړو چې یو شان ورکړی شي دا خو ظلم شو انصاف دا دی چې دله ډېرې ورکړی شي دله لږې ورکړی شي تر دې چې دومره اثر یې کړی دا مې یو فایده واورئ چې کله چې داسې پروګرام وي او په هغې کې لکه سټیج باندې څوک خبرې کوي او تقریر کوي نو بعض مولیان پکې هم داسې کوي او په دې پروګرام کې زنانه هم ناستي او سړي پکې هم ناستي نو دی به څه وایي زه خویندو وروڼو ته دا وایم نو کوم ټکی به مخکې کړي خویندو ته وایم انګلیش کی چلی گئی شنو لیڈیز اینڈ جنٹلمین لیڈیز نے شروع کی بہنوں اور بھائیوں کو نو بہنے و مخ کی بیا مگر انہیں اٹکے شاته اللہ شاته کړي او شاته کول خدا به ته چې گزارې کا خو شاته کدي ځکه چې سړی ضرور دی رچانه د دې خزینه او عقل هم ډیر دی کارونه هم ډیر دي مهنت هم ډیر دی ذمہواریان هم ډیر دي ځکه به الله دا فرق راوسته دی والله اعلم یو روز سوال کړی دی چې دلته بس خلک دي چې هغوی کله ویتر مونځ کې نه د هغې نه بعد 2 سجدې لګوي او په دې سجدو کې وایي سبوح قدوس رب الملائکة والروح او د 2 سجدو په دې منځ کې آیت الکرسي وایي نو دا کار په شریعت کې شته او که نه الجواب دا په شریعت کې نشته دا بدعت دی او په بدعت کې بدعت دی دا کار څه دی بیا په بدعت کې هم بدعت دی کار بدعت څه دی د 2 سجدې لګول ویتر نه بعد په بدعت کې بدعت دا دی چې بیا ورغه ذکر هم خاص کړی په سجده کې سبوح قدوس وایه او په منځ کې څه وایه آیت الکرسي نو دا به بیا نوي مسله راغله نو په خټه کې اوبه ښه زیاتې شوې بنیادي مسله نشته دی به کې دنه بیا نورې هم ګوتې وایي دا نشته په شریعت کې دا نه ثابت د ویتر د مانځه نه بعد 2 سجدې لګول دا په شریعت کې نشته ځکه دا سجدې بغیر یو خو سجدې سبب چې د کله کله سړی سجدې شکر ولګوي سجدې تلاوت وکړي هغه سجدې شریعت اجازه ورکړې دا بغیر اسباب او همیشه کول او بیا به ذکر خاص کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه د سجدې او نه د ذکر خو که څوک داسې ووایي او څوک هم چې دې ته به د هغه سړي څوک ځي ذهن چې الله سبحانه وتعالی ډېره پوهه ورکړې او علم ډېرې مسلې ورته یادي دلته ذهن ته یو مسله راتلی چې هغه د حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان نبی صلی الله علیه وسلم یسجد سجدتین بعد الوتر رسول صلی الله علیه وسلم ترجمه دا 2 سجدې لګولې د وتر د مانځه نه بعد سړی ته خو بدعت خو واضح دي نو موږ دا وایو چې دا کمولا ده که عملی ده به د حدیث پوه شوی نه دي دې کې سجدتین نه مراد 2 رکعاته لمونځ کول رسول صلی الله علیه وسلم د وتر نه بعد 2 رکعاته لمونځ کوو په ناسته به کوو دا د رسول طریقه وه چې د وتر نه بعد به څه کول 2 رکعاته به بیا وکړو په ناسته به کول کبل پرز اسی وایو یو منټ لپاره به ومنو چې دغه 2 سجدې دا ذکر چې به کې راوړی دی بیا بل دلیل ښیي نه دا سجدې شته نه دغه ذکر شته او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دغه خلکو باندې رد کړی دی کوم چې د سجدتین نه دغه مراد لري او نور علما او بیا دلته یو بل حدیث ته بیانوم عبدالله بن عمر وایي حفظت عن النبي صلی الله علیه وسلم ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا یاد کړي دي سجدتین قبل الظهر او ترجمه به درته کومه 2 سجدې د ماسپښین د مانځه نه مخکې وسجدتين بعدها او 2 سجدې د ماسپښین د مانځه نه بعد وسجدتين بعد المغرب او د ماښام مانځه نه وروسته 2 سجدې وسجدتين بعد العشاء ماسپښین مانځه نه بعد 2 سجدې وسجدتين قبل الفجر او 2 سجدې د سهار د مانځه نه مخکې دا څه دي
دا خو مونځ دی پوره، که نه سجدتین سجدې دي. رسول الله صرف سجدې لګولې نه، نو ګوره سجدتین رکعتین ورته ویلی کېږي. نو دا حدیث کې راځي چې رسول الله د وترو نه بعد 2 سجدې لګولې، مطلب 2 رکعاته به یې کول. ښه حدیث کې ورسره دا هم راځي او هغه به ناست و په ناسته سجدې لګي، چې سجدې لګي خو تندې دې په ځمکه ولګوي که نه. نو واضحه دا شوه چې د دوی دا طریقه څه ده، دا غلطه ده، دا بدعت دی، په شریعت کې نشته. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې د 2 مونځونه یو ځای کول په سفر کې او د باران په دوران کې دا جایز دی او که نه، او ثابت دی او که نه؟ الجواب چې دا خبره ساتئ چې د شریعت نصوص واضح دي چې دا 15 وخته مونځونه په خپل خپل ټیم کې کوي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هر مونځ په هر ټیم کې کوي. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې روایت ته امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړی دی، الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، بغیر د عذر نه 2 مونځونه یو ځای کول دا څه دي، دا ګناه کبیره ده. نو ثابته شوه چې هسې خو سړی 2 مونځونه نشي یو ځای کولی، الا دا چې شریعت اجازت ورکړی، نو بیا خبره ختمه شوه. چې شریعت وایي دا کار داسې کوه، نو بیا خو پکې ته ګوتې نشي وهلی. نو شریعت دا خبره موږ ته ښوولې ده چې د سفر په دوران کې او چې کله باران وریږي تیز او په هغې کې راوته ګرانې مشکلې، نو بیا 2 مونځونه یو ځای کول څه دي، جایز دي. دلیلونه په ډېر زیات دي او زما درسونه واوري د بلوغ المرام شرحه چې ما کړې ده د مسافر مونځ د باران په دوران کې، هلته ما نور دلایل به ذکر کړو، دلته یو ذکر کوم د وخت د کمي د لاسه. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنه، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسبخین مازیګر ماښام ماسخوتن د 2 مونځونه یو ځای کړي په مدینه کې، من غیر خوف، یره هم نه وه، ولا مطر او نه باران، ولا سفر او نه سفر. قیل لابن عباس چا ورته وویل لما فعل ذلك، رسول الله ولې دا کار وکړو؟ کی لا یحرج امته، امت په حرج کې نه واقع کو. عبدالله بن عباس چې 3 خبرې لرې کړي چې نه بارانو نه سفرو نه یره وه، مطلب دا دی چې دا 3 خو معلومې دي چې دې کې به رسول الله دا کوو، خو دلته دا 3 نه وو. په دې دلیل په ورسېدی که ونه رسېدی؟ په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو سفر کې 2 مونځونه یو ځای کول، باران چې وشي، خو باران هغه داسې باران چې راوته صحیح یعنې دا بعض دي چې خصوصا دلته په دې سعودي عرب کې بعض امامان چې هغوی د دین په دې مسلو ډېر زیات نه پوهېږي، هغوی چې قرآن یو څو سپارې ورته یې امامتي کوي بس، نو هغه چې اسمان کې چې برېښنا ویني او چې ګړزه ویني چې 2 مونځونه یو ځای کړي، نو هغه خپل اسانتیا دپاره، د خپلې اسانتیا دپاره. یو ورځ ما مونځ وکړو، سپین ږیری دلته جومات کې پاڅېدو، نه عربی و ما ته چې بل مونځ سره زه نه یو ځای کړو، باران وریږي، دنیا یې وړې ده، لکه مونږ چې راتلو معمولي ساس کې کېدو، او دا اوس دې شي او دا دې شي او دا دې شي. زه ته لاړم چې ووتم، هغه ساس کې هم نه و، کم ساس کې چې کېدو هغه هم نه و. د بعضو خلکو داسې ګپ غونته کې جوړ کړی، او بعض وایي زموږ په مذهب کې نشته، پته نه چې دا به کوم مذهب وي. لکه زه دا ووایم، دا یو ښکلې خبر ځان سره یاد ساتئ چې ته ورته ووایې قرآن دا وایي، حدیث دا وایي زما په مذهب کې نشته، نو ورته وایه هغه مذهب به څه مذهب وي چې قرآن او حدیث پکې نه وي. وایي زما په مذهب کې نشته، نو مذهب کې چې قرآن او حدیث نه وي بیا څه مذهب شو؟ مذهب خو دغه دی قرآن او حدیث کې. نو دا ثابته شوه چې په بحران کې 2 مونځونه یو ځای کول او د سفر په دوران کې 2 مونځونه یو ځای کول څه دي، جایز دي. والله اعلم. دا نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د عزیر علیه السلام دا کومه قصه چې الله ذکر کړې په سوره بقره کې چې دی 100 کاله اوده و، نو وایي دې څنګه دغه ځای کې څوک خبر نه شو، په ده باندې څوک تېر شوی نه دی؟ سوال دا دی چې په ده باندې څوک تېر شوی نه دی، که نه الله دې پټ ساتلی و، او که نه د دې بل څه تفسیر شته؟ الجواب مشهور قول د مفسرینو دا دی چې دغه سړی او کالذي مر علی قریه، دغه سړی چې په کلي باندې تېر شوی د عزیر علیه السلام و. علی قریه مشهوره خبره هم دا دی چې دا بیت المقدس دی. بیت المقدس دا وران شوی، بختنصر باچا وران کړی، دا خلک یې وجلي و ټول.
دې په تیر شو په زړه کې راغلی وګورو سبحان الله به دا بیا راژوندی کوي داسې انکار یې نه کوو تعجب وکړي الله طاقت الله ورته وښوه ودې کو 100 کاله بعد راپاڅېد روټۍ ورسره وه انګور ورسره و نور داسې سامان ومان و د خوراک یې راغوست هغه شان تازه پروت او اخر یې خاورې شوی و هغه ورته الله بیا راژوندی کو هغه ته یې وګوره چې لاړ نو نوسی شي او زامن بوډاګان شي او هغه نوسی بوډاګان شي او د کوم عمر کې چې ویده شوی وره هغه هلک ځوان لاړ چې وګورې نوسی هم ګرځي بوډاګان ټول نو هغو ته یې موږ نه منو چې ته وزیرې نو هغو ته یې وې زه یم هغه وایي ښه وزیر علیه السلام ته تورات یاد ته یاد دی هغه ماته یاد دی که هغه تورات یې ووایي تورات جو ته پته وي بيدا وزیر السلام دې بيدا قنه يهودو اجرا الله زوی دې ول اعوذ بالله جرو سوال کړی دوی دې چانه دې دې سن پروت دي دا بس سوالونه دي چې امام طبری رحم الله په خپل تفسیر کې وناشنا خبره کړې د یوسف علی السلام د واقعي ذکر کیږي په سورۃ یوسف کې امام طبری یو مشهور مفسر دی او ته به چې الله سبحانه تعالی دې پیدا کړی د دې لپاره او بس چې ته به د خلک په دې قرآن پوه کې ټکې واضحه کوي یو غټ تفسیر چې په المارۍ کې پوره المارۍ ډکه کړي نو هغه دې ځای کې دا خبره کوي چې کله دغه ځای کې راورسي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وی دې واغستو چې په یو څو پیسو باندې نو بیا وی په دې کې اختلاف دی چې د څو پیسې وي په دې کې اختلاف دی چې د څو پیسې وي نو بعض وایي چې 100 وي نو بعض وایي چې 40 وي بعض لږې ډېرې ذکر کوي نو بیا هغه دا وایي که موږ ته پته ولګي چې څو وي او څو نه وي وزن یې څومره او څومره نه و نو موږ له فایده نه راکوي او که موږ ته پته وم نه لګي نو موږ ته څه نقصان نه میلاویږي نو ما ټول ورونو خویندو ته دا نصیحت دی چې مسلمان له پکار ده چې د آیت نه عبرت واخلي درس دې واخلي یو خبره چې الله موږ ته نه ده کړې په دې کې به فایده نه وه ګینې الله داسې خبره نه پټوي زموږ نه چې هغې زموږ فایده وي او موږ ترې بیان نه کړي خو چې الله بیان نه کړه نو څه ده فایده به کې نشته الله حکیم باچا دی دا بس دې کې شروع کې آدم علیه السلام چې راونه خوړه څه شي ونه ستا دې سره څه کار ده خو ونې ته ورغلی ونې ته نږدې شوی و دې تفاصیلو کې مه ورځه الله دې خبره مختصر کړې ده او ته ځان ته ګرانې مقصد د قصې دا د عبرت دې واخله چې دغه پیغمبر په دغه ځای تېرېدو الله 100 کاله اوده کوره پیسه وروغ راپټاقه شه عبرت دې واخله نه دې بګې پرېوتو درنه وي دا چا لیدلی و که نه و لیدلی په دغه طرف په یوسف نه تېر شي او داسې بس الله پټ وساتو دغه چې راله د ابولهب ښځه په رسول صلی پسې هغه د کعبې سره خوا کې ناست او لاس کې کاڼي راغستې او ابوبکر صدیق ناست رضی الله ورته ویې ملګری دې چې شو او هغه مخامخ ناست وی بیا ورته ابوبکر صدیق ویې رسول ته خو دلته ناست وي الله دې پټ کړی وم نو مخامخ ناست او هغې د نه ښکاري نو دا سړی به هم الله پټ ساتلی که نه نو دا قسمه سوالونه یې کول پکار والله اعلم دا یو خور سوال کړی دی چې د دې حدیث څه مطلب دی البنات حسنات لونه نیکیانی دي والبنون نعم او زامن نعمتونه دي او والحسنات يثاب عليها او په نیکیانو باندې ثواب ملاویږي والنعمه يسأل عنها او د نعمت مبارکې تپوس کیږي د دې حدیث څه مطلب دی الجواب دا حدیث نه دی د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دا د بعضو سلفو قول دی لکه امام ابن عبد البر رحمه الله د محمد بن سليمان نقل کړي چې البنون نعم والبنات حسنات والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات دا د بعضو سلفو نقل دی خو د رسول صلی الله علیه وسلم نقل به دې خبرې له راځو وایي زوی نعمت دی لور نیکي ده موږ وایو نه زوی نعمت دی لور هم نعمت دی وإذا نعمت تريس دام نعمت أو دام نعمت ويلونا نيكياني دي غلطتي وي على الإطلاق دي سموها باز لونا دي إنسان دا بار عذاب شي
او زامن صرف نعمتونه نه بس زامن به ګیدي چې د مور پلار غ عزت په دنیا او آخرت کې اسمان ته ورسي دا نعمت نشو نیکی نشو نو دا بچی نعمت خو هر یو دی الک او جنې دوه سری نعمت دی الله طرفنا بیا د نیکیان دي چې ثواب په ملويږي موږ وایو عامه خبره موږ نشو کولای چې کم پکې نیک عمل د مور پلار لپاره شو د نیکیان شوي کنه د دې بوته ثواب ملوي خو دې شنو چې جنکې ټول دي سيدي او لکان صرف نعمتونه دي نه الک او جنې دوه نعمت دي خدا نیکی د چې الله به اجر درکې وکنه د غورو صحبت لګي چې دې نیک عمل دی وکنه تاول تربيت څنګه کړي تاسو څنګه کړی دا خبره اوستا په لاس کې ده ورسېږي په دې مسله باندې والله اعلم دا یو ډېر اهم سوال کړی وي د انشورنس کمپنیانو کې کار کول جایز دی او کنه انشورنس چې کوي د بیماری او د ګاډو د کورونو د هر څه الجواب انشورنس په دوه قسمه یو ته ویل کېږي التأمین التجاري تجارت لپاره انشورنس یو ته ویل کېږي التأمین التعاوني التعاون لپاره انشورنس دا تقسیم چې د مخکې اورېدلی نه مې اورېدلی دلیل دی په دې باندې چې علم کمی دی علماو سره ناستې ته څه دی ضرورت د دې انشورنس مبارک کې خبره کوم چې تجاري دی دا حرام دی او هغه انشورنس دی چې تا ته به پیسې وښوی شي چې دومره پیسې به ته ورکې هره میاشت یا په کال کې چې هر ورځ دغه ترتیب یې درته وښو نو په دې کې چې کوم سړی اشتراک کوي هغه به پیسې ورکړي خاص مبلغ ورته وښي دومره به ورکړي دا پیسې د دغه کمپنۍ شوې پیسې څه شوه ختمه شو نو تجارت دی که نه ځکه دا تأمین التجاري ویلی کېږي اوس که چېرته څه حادثه راغله دا کمپنیو به تا پیسې لګوي دا پیسې یا خو ستا د هغه پیسو امربی یا ستا د هغه پیسو نه به کمی او یا به ستا د پیسو نه صحیح زیاتي که کمی نو تا نه د پیسې ولې وخوړی شو دا باقي خو ته بیمار نه شوې نو پیسې پاتې شوې یا ته بالکل بیمار نه شو په کال کې 2 کاله کې پیسې ولې اخلي مسلمان نه او که ډېرې ولګورې داسې به کوم کېږي چې انشورنس جوړ کړی دی مثال کې په 800 ریاله بیماري په ده باندې راغله د 100 ریالو انشورنس کمپنۍ دا پیسې ورکوي نو ولې د هغوی نه دا پیسې اخیستی کېږي رب العالمین څومره ښکلی شریعت رالیږلی چا سره ظلم ونه شي نو انشورنس حرام دی چې څومره انواع دي دې باندې غټو علماو فتوا ده ټول علماو دا فتوا ده او د سعودي عرب هیئت کبار العلماء او د مفتي صاحب د ټول دغه فتوا ده دویم انشورنس چې هغه جایز دی او هغې ته التأمین التعاوني ویلی کېږي هسې یو ذهن کې یو تپوس راځي تاسو ته ذکر کوم لکه دا کم کس چې پیسې ورکوي د انشورنس کمپنۍ له سبا چې بیمار شي هغه له بیا ډېرې ورکوي نو دا حرام دی خو دا زموږ دا کسان چې کمیټیانې جوړوي او په دې کې ته مثال کې دومره پیسې ورکوي که بیمار شوې اپریشن دې وکړو 6 زره به درکوي دا جایز دی دا خو انشورنس دی څه وایي دې باره کې خپلې پیسې چې 15 زره له ورکړي او د 12 زره له ورکړي د بس تعاون وکړه نورو د سره دې تعاون وکړه د بس هم مرسته وکړه ستانې جبران ما نه اخیستلي یا چې نو خاص مقدار د لږې پیسې ورکړي ډېر ورته میلاو شو که نه هغه لږې ورکړي ډېر ورته میلاو شو که نه ښه که دې بیمار نه شي پیسې لاړې که لا نړې هلته که بیمار نه شي پیسې لا نړې پیسې لاړې څه فرق شو به یې دواړو کې دلته پیسې تا لږې ورکړې بیمار شو ډېرې درکړې پیسې دې ورکړې د سره بیمار نه شوې پیسې راړې یا پیسې دې ورکوړې ته دې وډکپ ته پروت وکړه چې د مړ شي 90 زره میلاو شي هغه ته میلاو نه شي په سعودي کې 10 کاله 40 کاله پیسې ډکې کړې او لاړې نو دې او دا کې فرق شته دې کې بنیادي فرق دی مو انشورنس په 2 قسمه یو التأمین التجاري دویم التأمین التعاوني تأمین التعاوني دې ته وایي تعاوني انشورنس چې یو اداره
یو کس وټاکلی شي څه کسان چې دې کې اشتراک کوي دا پیسې ورکړي دا پیسې دا شریکه دا سړی دا اداره د ځان دپاره نه اخلي دا فرق دی وایي که نه ځکه تجاري ویلی کېږي دا تجاري نه دی دې ته تعاوني وایي دا پیسې د هغه سره شوې حادثه راله همدغه پیسې به بیا په یو کس باندې لګي نو په دې کې تجارت وشو تجارت خو به کې نه کېږي که نه هلته چې کوم هغې ته ویل کېږي عقود المعاوضات دې ته ویل کېږي عقود التبرعات هغه د تجارت په نیت باندې د کمپني کول او کړی د انشورنس ته او دوی چې کوم کار کوي دا د تعاون په نیت باندې کوي نو دواړو کې فرق اوس راغی که رانغی فرق پکې راغی چې دلته دا پیسې را جمع کېږي د دې لپاره نه چې تجارت ته څوک ځان له اخلي او په دې نورې پیسې راځي او نورې نه تعاون دی پیسې را جمع شوي په چا حادثه راغلي د هغه له دومره پیسې ورکوي یا ټوله حادثه وله که ورکوي یا سیسه وله ورکوي نو دا قسمه تأمین دې کې کار او کول دا جایز دي چې تعاوني دا تجاري تأمین چې دی دا کول هم ناروا دي او د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم ته وروس ورکړی جنابت په حالت کې ذکر او اذکار جایز دی او که نه کولی شي په دې باندې مخکې موږ یو تفصیلي جواب ورکړو چې د جنابت په حالت کې ذکر او اذکار جایز دی د شهوت په وجه چې ذکر له لاس وړلی یا د ښځې فرج له لاس وړلی نو د دې سره اودس ماتېږي او که نه وایي د کپړو سره ښه دا صحیح اوس مسله واضح شو د کپړو سره نو نه ماتېږي هسې په کپړو له پاسه د خپل ذکر سره لاس لګول یا د زنانه د عورت سره لاس لګول په دې اودس محض نه ماتېږي چې څو پورې د دې سړي نه سنیتلي یا د زنانه نه سنیتلي زنانه نه سلاړو د هغې اودس مات شو او که د دې سړي نه سلاړو نو دا اودس څه شو مات شو او چې سنیتلي نو بیا اودس نه ماتېږي والله اعلم دا یو ښکلی سوال دی چې د انشورنس په اداره کې اکثر داسې کېږي چې د بل سړي تامین استعمالوي او ګاډی وجنګوي نه بل ته وایي ته خپل تامین نه وړه دا دروغ دی دوکه ده او دا حرام دی بعض وایي هسې حرام دی حرام که حرام نه دی دا مطلب نه چې ته اوس دروغ او دوکې او دړاکې کوه نو دا حرام دی او دا دوکه ده والله اعلم بار بار به درود وی بار بار به درود وی مطلب دا نه چې تا باندې واجب دي فرض عین دي چې بس که دې ونه وي ګناهګار شو خو د مسلمان طریقه دا چې بار بار به وی کرم د رسول صلی الله علیه وسلم نوم واوري یو درود وای مختصر درود وای علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم جو سره اوږدو درود لږی چې اللهم صل علی محمد و علی محمد اجي دی وی هغه عالم پکې وسلو 15 پیر نور نوم غسته د رسول صلی الله علیه وسلم دا مختصر دی خو په درود کې خیر دی ټول خیر پکې پروت دی والله اعلم هغه ته جلسه استراحت وای چې انسان د اولنی رکعت نه دویم ته پاسي او دریم نه څلورم ته پاسي ډایرکټ په پاسي کې نه جلسه استراحت بکې نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه جلسه استراحت ثابت ده او کله نه کله نه کولم ثابت دي نو صحیح طریقه ده چې کوي او کله نه کله مکوا دسی بلازم کې نه چې بس لازم ده نه دا کمزوري خبره چې بالکل لازمه او کم علما چې دینه جوابونه کوي او بالکل نه ثابتین او هغه خبره کمزوري ده نو صحیح طریقه ده چې جلسه استراحت کوي او کله نه کله مکوا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين